حضرت عمر رضی الله عنه یو ورځ حضرت ابوبکر ته وایي، ورته ابوبکر یو سودا را سره وکړه. ورته څنګه سودا در سره وکړه؟ ورته زما په زندگی کې چې زما سره د دین څومره کارونه سوي دي، ما چې د دین څومره اجرونه او ثوابونه ګټلي دي، هغې به زه تا ته ټول په جولیو په عملنامه کې درکم، خو د غار ثور د 1 شپې ثواب د هغې په عوض کې ما ته راکړه. چې کومې 3 شپې تا د پیغمبر علیه السلام سره په غار ثور کې تیرې کړې، د هغه 3 شپو د 1 شپې ثواب ما ته راکړه، زما د زندګۍ ټولو ثوابونه ستا دي. حالانکه عمر هغه سړی و، پیغمبر به وی لو کان بعدی نبیا لکان عمر، که زما څه وروسته دې امت کې نبی راتلی هغه به عمر وی. حضرت ابوبکر رضی الله عنه ته دې امت کې الله عجیبه درجه ورکړې. حضرت علی رضی الله عنه چې کله پیغمبر علیه السلام فتح مکه کې مکې ته رالی او پیغمبر علیه السلام ته دا امر و چې ته به بوتان را نړی، نو بعضې بوتان د مکې مکرمې په لوړ دیواله باندې زړېدل او پیغمبر علیه السلام هغې ته رسېدل نسو کولی. حضرت علی رضی الله عنه هغه ورته په رکوع په چوغه سلو، ولې د الله رسوله زما پر دې وژو باندې ورپورته سه. پیغمبر څه ورته یا علی انک لا تستطيع ثقل حمل النبوه، اے علی پتا کې دومره استعداد نسته چې د نبوت ثقل او درندوالی ته پورته کې، ته زما تاب نه لري. لیکن ابوبکر چې کله د غار ثور په بیخ کې ودرېدی، پیغمبر علیه الصلاة والسلام په وژو کې واخیستی چې کومه د غار ثور پورې رساوی. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه زندگی وه چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام هجرت کوي، نو الله تعالی د حضرت علی رضی الله عنه انتخاب د دې دپاره وکړي چې ته به د پیغمبر پر بستره باندې آرام سي، او پیغمبر چې هجرت وکړي د هغې چې پر خلکو سره کم امانتونه دي هغه امانتونه به خپلو مالکانو ته ورسوي. نو د پیغمبر د امانتو دپاره الله تعالی انتخاب د علی وکړي، لیکن الله تعالی خپل امانت چې پیغمبر ابوبکر ته وایي زما د طرفه ته د دې دپاره انتخاب چې ته به زما امانت مدینې ته ورسوي چې هغه پیغمبر دی. نو د پیغمبر د امانتو دپاره د حضرت علی انتخاب وسو، د الله د امانت دپاره د ابوبکر انتخاب وسو چې الله تعالی به ابوبکر به د الله امانت چیرې رسوي، مدینې منورې ته به رسوي. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ابوبکر سره په غار ثور کې ژوند 3 ورځې تیرې سوې. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په زندگی کې یو ورځ پیغمبر علیه السلام د باندې په غولي کې پروت دی، د هغې هغه مبارکه زنانه حضرت عایشه مبارکه هم هلته پرته ده. د حضرت عایشې مبارکي د اسمان په ستورو کې نظر دی. د پیغمبر علیه السلام څخه یې پوښتنه کوي، ورته د الله رسوله مځکه کې الله تعالی داسې بنده پیدا کړی دی چې دومره نیک اعمال یې ورکړي لکه د اسمان ستوري، چې هغې ته الله تعالی په عملنامه کې دومره نیکي ورکوي لکه د اسمان ستوري، داسې انسان هم په دې امت کې الله پیدا کړی دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته و زما امت کې هغه عمر دی چې الله تعالی دومره اعمال او دومره نیک اجرونه ورکوي لکه د اسمان ستوري. حضرت عایشې مبارکې لږ خوله ونیوله. پیغمبر علیه السلام ورته عایشې زما ستا په مزاج باندې سر خلاصو چې ته په دې باندې دې خوله ونیوه چې زما پلار ابوبکر دې ولې نه کوي یاد. پیغمبر علیه السلام ورته عایشې زما دې د الله په عزت قسم چې ستا پلار زما سره په غار ثور کې 3 شپې تیرې کې، صرف د هغې د دې 3 شپو اجر د دې اسمان د ستورو سم زیات دی. نو په دې خاطر مې ستا د پلار ذکر نه وکړی.